قادیانیان زندیقان دي څه شی دي او زندیقان واجب القتل څه شی جی واجب زندیق د پاره په دنیا کې جایز حق د زندګۍ تیرولو حق نشته. اوس به زه راځم ستاسو وړاندې محترمو ستاسو وړاندې زه د 7 ستمبر 1974 والا زمون علماء چې کوم قرارداد پیش کړو زه هغه الفاظ تاسو ته وایم. ما چې داوا کړې و چې دا فیصله خلاف شریعت و سوجي خلاف شریعت و. زه اوس دغه علماء چې چا ماته چا ویل دا بکواس کوي څوک وی ځان مشهور وي څوک وی ګډې وډې وي څوک وی دا کابر ګستاخ دی څوک وی دا کابر صحیح او کوشش باطل کړي دی څوک وی په دین باندې نه پیږي. دا سوالات مې د ټولو علماو نه دي دا سوالات مې په ټولو علماو باندې قرض دي بریلیانو باندې هم قرض دي وابیانو باندې هم قرض دي په اهل حدیث او پنځپیرانو باندې هم قرض دي په علماء دیوبند هم قرض دي. څوک چې ځان ته مسلمان وي او آئین پاکستان دغه فیصلې ته شریف فیصله وي هغه باندې زما قرض دی څه شی دی جی قرض دی. زه غاړه خلاصوم الله جل جلاله تبا غاړه غټه او قلوب مو ان شاء الله مو ورزو خدای پاک په دربار کې به ودرېږو الله جل جلاله په دربار کې په میدان محشر کې بیا پته لګي ان شاء الله چې څوک د حضور پاک سره ډیر عاشق وو د حضور علی السلام سره څوک ډیر ریښتونه وو او څوک دروغجنو چا دکانداري کولی د حضور په نوم باندې چا خپل کاروبارونه روان کړو. محترمو دا 37 کسانو دستخط دی په دې باندې دا هغه قرارداد دی چې دا په 7 ستمبر 1974 کې پیښ شوی آئین پاکستان کې. زه د هغې جمله درته وایم د قادیانیانو متعلق د حکومت نه زمونږ ټول پاکستان علماو د صرف دیوبندیان نیو دا بریلیان امو دا اهل حدیث امو دا اتفاقی فیصله وه د ټول امت پاکستانیان نه چوړ چې د حکومت پاکستان نے کوم مطالبہ کړو د بټو په دور کې داغي الفاظ دادي. اب اس اسمبلی کو دا صفحه نمبر 30 تا او دا ګور د کراچۍ نه چاپ شوی دی کتاب ملاویږي دی وای اب اس اسمبلی کو یہ اعلان کرنے کی کارروائی کرنی چاہیے کہ مرزا غلام احمد کے پیروکار انہیں چاہے کوئی بھی نام دیا جائے مسلمان نہیں اور یہ قومی اسمبلی میں ایک سرکاری بل پیش کیا جائے تاکہ اس اعلان کو مؤثر بنانے کے لیے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایک غیر مسلم اقلیت کے طور پر سشے جی ڈاٹا کیوں آئی ایک غیر مسلم اقلیت کے طور پر ان کے جائز حقوق اور مفادات ان کے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے احکام وضع کرنے کی خاطر آئین میں مناسب اور ضروری ترمیمات کی جائے. علماء نے میں سوال ڈالے پدی کہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات ولالیہ چاچی دا نیم قرارداد اغلی کلے دے نیم شیخ سمیع الحق رحم اللہ لکلے ہوں شیخ صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب جوندے دے حیات تے کنور وفات شوی دا علماء اغا جوندے دے دا سوال میں دا اغا نم دے دا اغا دا شاگردانو نمیم دے او دا طول علماء نمیم دے چکل زندگی پٹول امت اتفاق سرا قادیانی زندگی شو نو د زندگی د پاره په اسلام کې جایز حقوق شتا په دې قرارداد کې د جایز حقوق او مفادات څه مطلب دی جواب غواړم په دې قرارداد کې د جایز او د جایز حقوق او مفادات د قادیانی د پاره څه مطلب دی سا کم جایز حق کم مفاد د قادیانی د پاره تا غوښته دی او په کم شریعت کې د قادیانی د پاره جایز مفاد شتا هغه مفاد دا دی غیر مسلم اقلیت باندې چې ما ویل اقلیت د ذمیت په معنا باندې ذمیت نو دغه په دلیل دی چې د ذمی جایز حقوق وي ښه جایز حقوق د چا وي دلته عیسایان هندوان اوسېږي حکومت ته ټیکس ورکوي جایز حقوق شته که نه شته شته دی هغې وینه محفوظ ده جان محفوظ دی مال محفوظ دی عزت محفوظ دی د هغې ته څوک څه ویلی نه شي ته چې قادیاني له جایز حقوق او مفادات غواړي دا تا په مقام او مرتبه د ذمي کې واچول ذمیت کې واچول زندګ کافر د پاره ذمیت په شریعت کې شته محترم دا علماء نه پوښتنه کومه جواب دی راکیو بیا ډېر خلک دا وایي یاره که دا کافر نوی قرار شوی بوټونو ته ودرېدل د اوټونو مطالبه هم دې علماو خپله کړې ده دا صفحه نمبر 30 وه صفحه نمبر 118 د دې قرارداد صفحه نمبر 118 زما محترمو صفحه نمبر 118 کې عنوان دی
पाकिस्तान के इन 33 उलमा का मुतालबा तरमीम द पाकिस्तान द 33 लियो उलमाओ आइन की द तरमीम मुतालबा कड़ी दा दागी अल्फाज दादी 1953 में पाकिस्तान के दस्तूर पर गौर करने के लिए तमाम मकातिब फ़िक्र के मुसल्लमा नुमाइंदा उलमा का जो मशहूर इज्तिमा हुआ, इसमें एक तरमीम ये भी थी कि कादियानियों को मुसलमानों से अलग एक अक़लियत करार देकर पंजाब असम्बली में उनके लिए एक नशिस्त मखसूस कर दी जाए और दूसरे इलाकों के कादियानियों को भी इस नशिस्त के लिए खड़े होने और वोट देने का हक दे दिया जाए। कादियानी थे द उठ वरकूल हक मुतालबा चा कड़ी दा जी उलमाओ कड़ी दा चा कड़ी दा जी द पाकिस्तान द हर मकतब फ़िक्र आलिम कड़ी दा चदला पंजाब की सीटों में कड़ेशी और द टोल पाकिस्तान कादियानियान दी उठुनु तम उधरेशी द दे उलमाओं ने में सवाल दा दे कि आया काफिर मुहारिब और काफिर जिंदीक उठुनु तो उधरे देशी अगर द इस्लाम पोड़ू उहदू की बरखवर कवलेशी द मुहारिब और द जिंदीक काफिर ना पे इस्लाम की मशवरा और राया उठ अगश्तल जायज़ दी दा सवालात जवाबात दियो की बकवासात सरनो द कुरान और द सुन्नत और द इस्लामी फ़िक़्ह पराना की द जवाबात राखी नो द उठुनु मुतालबा को तासु खपला कड़ी दा उस्ताद ने पुख्तना कोमा च द कादियानी हुक्म कत्ल शो कादियानी द पारा जायज़ हुकूक वख्तल कादियानी द उठ हक वरकूल दा फैसला शरीयत खिलाफ द मुवाफिक दा तोल वाई दोनों को पेश हुई तासु पेश का पेश हुई खिलाफ द मुवाफिक दा जमा खबर दुरुस्त का गलत दा ओसम जेम का गलती खैर जमुंग इस्लाह दी मुंग मनु जमाना मा बया इंशाल्लाह जुमो पदी बांधे बयान कोमा कजमा इस्लाह शा जबत वो वसम स्तास प मखी मा गलती से हुआ मा बयान गलत करो मा द शरीयत हुक्म सही नो बयान करे जब सही नोम पेशवे द कादियानी दगा हुक्म न दे या मा पदी करारदाद बांधी फजूल एतराज करो और खना जमा मौक़िफ़ गलत न दे द कुरान और द सुन्नत मुवाफिक दे मोहतरम बया मनोदल पकार दी कने दी बकार लग वखम अलम मखजी आखिरी खबरी दी दा खबर शायद जमा द जुन पदी मौजू बंदी आखिरी खबरी दा वारे और वखवन न कई शायद दा आखिरी खबरी जमा द जुन पदी अड़ बांधी ज पदी पटूल जवाने बांधी पुए यमा ज दी मौजू प नजाकत बांधी पुए यमा ज द हालात प अर्स बांधी पुए यमा खुद अल्लाह दीन पटोले नशम रब्बुल आलमीन द पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा नमक हरामी कोले नशमा दाग द जात अक़दस सर बेवफाई कोले नशमा खैर दे माता बदिलर के सर रसी अद हुजूर द खातिर कबूल दी तमाम मोहतरम गोरे कचरत की उस दिन जमा सवाल दादे शेखुल इस्लाम तक उस्मानी से ने हमदे उलमा ने हमदे शक्ल तासुकुम वक्त दा करारदाद 5 सितंबर 1974 की पेशकूल सवाल दादे दग वक्त पूरी कादियानी जान त काफिर वेल और कनी वेल कादियानी जान त काफिर वेल को नहीं वेल जवाब पनफी की दे जवाब कादियानी नन रज पूरे जान त काफिर न वई चकला कादियानी जान त अगर रजम काफिर न वेल न निम न वई नु जिंदगी काफिर शो नु जिंदगी द पारा जायज हुकूक चरत दी कत दावे चमा वाला जको हुकूक वक्तली दी जो हुकूमत वर्ता काफिर उई हुकूमत वर्ता काफिर उई और दे उमनी न बे जायज हुकूक शो जेम ब्याम जायज हुकूक नष्टा ब्याम जायज हुकूक कादियानी जान त काफिर उई लगा पगा टुकड़ स्टेजू बांधे द पेखवर द इस्लामी पार्टी मशर उफरमाइल दगाट इस्लामी पार्टी मशर उफरमाइल द पेखवर पजर सकी वे कशर त कादियानान आईन पाकिस्तान तस्लीम की और जान त काफिर हुई जमू सर इस झगड़ा नष्टा दे जमू सर ब्याम झगड़ा नष्टा जान त काफिर वेलो बांधे द तहफ़ुज़ मिलावे दे दागी वजह दादा कि हर कादियानी गुस्ताख रसूल हम दे समझे जी गुस्ताख रसूल दे बिल फर्ज जदी उलमा सर मनम गर्ची दा शरीयत न खिलाफ था यो 2 मिनट द पारा द शरीयत द दलाइल नस्तर की पटोमा और दा मनम च आओ कादियानी जिम्मी जोड़े देशी मादर सर उमन हो दो कि जिम्मी जोड़ शो चकल जिम्मी ब्या उस बिल फर्ज कादियानी दा मनली जानते काफिर वेले शोरत नबार बिल फर्ज सर की पटो और जिम्मी काफिर दे जिम्मी काफिर चकल दा हुजूर पशान की गुस्ताखी की बेसा हुक्म दे ब्याम वाजिबुल कत्ल दे सशेद जी पदे के द अहनाफो द नूर अइम्मा परिज बांधे को द जिम्मा ahad मात शो जमुंग द अहनाफ इख्तिलाफ दे मसला वरी मोहतरम मसला वो रिजान पुए कई
زمونږ د احنافو د متقدمینو او د متاخرینو علماء اختلاف دی زمونږ د مذهب متقدمین علما فرمایي چې دی واجب التعزیر دی قتل کیږي به نه او د ذمه د معاهده ماتیږي نه خو زمونږ متاخرین علما شیخ امام ابن الحمام رحم الله امام نصفی رحم الله علامه عینی رحم الله او زمونږ اکابر متاخرین احناف چې فتوا هم د دور د حالات د وجنه د دې په قول باندې دا چې کله ذمي کافر عیسائی دی یهودي دی سیخ دی او دلته ذمي اوسېږي معاهده ورسره شوې ده د حضور په شان ګستاخي وکړي معاهده ماته شوه او واجب القتل دی معاهده ماته شوه او واجب القتل دی په دې باندې دغه ما سره فتوی موجود دي نور مانه وخت نیسي فتوی موجود دي متاخرین دا وایي چې ذمه نو که قادیانې بالفرض ځان ته کافر وایي بیا هم دی ګستاخ دی او ګستاخۍ سره د ده ذمه بیا ماته شو بیا واجب القتل دی نو قادیاني دپاره په مخ د ځمکه باندې ژوند تېرولو حق حاصله نه دی په خبره باندې پوهېږي دا زما په لاس کې د شاه انور شاه کاشمیر رحمت الله علیه کتاب دی اکفار الملحدین د اکفار الملحدین محترمو په صفحه نمبر 54 کې دی فرمایي صفحه نمبر 54 کې دی وایي چې قادیانان به د توبې مطالبه څه کوي دا علما خو موږ ته دا وایي چې دا وجل د حکومت کار دی نو یاد ساته قادیاني ته د اسلام دعوت ورکول هم د حکومت کار دی خبره پوه شي قادیاني نه د توبې مطالبه کول هم د حکومت کار دی که چېرته کې ته هغه کار په لاس کې علي دا بل کار په لاس کې ولې نه علي که ته په هغه کار اخیستو سره قانون په لاس کې اخیستو والا نه جوړېږي زه د دې بل کار په فتوا ورکولو باندې قانون لاس کې اخیستو والا څنګه جوړ شم دا د انصاف خبره ده شاه صاحب فرمایي غایت ما یحتاط لهم ان یستتیبهم د دې په حق کې انتهایی احتیاط دومره دی د قادیانانو متعلق چې دینه به د توبې مطالبه وشي توبې مطالبه فان تابوا کدی توبه ویسته ډېره ښه ده والا که توبې ونه ویسته فهم كافرون كافران دي وليس في الشريعة الإسلامية إلا هذا القدر كما أثبتناه بالإجماع فيما بعد في الفصول وعرض التوبة أيضا إنما يكون من حاكم الإسلام توبة وسوق ويجي توبة طلبت سوق كيو د اسلام حاکم کوي د اسلامو کده دا خبره فإما لهذا وإما لذا یا دې توبه قبول کی که توبه نو باسي واما الان فلم يبقى لهم الا الكفر اوس خو صرف کافران دي فيجلوا شعارا ودسارا نو دي ګرځولې اورنا بچونا حتى يحلهم دار البوار بس دي سره دا کار دی چې جهنم ته ورسي سورسي جی جهنم تا شاه صاحب رحم الله مخکې فرمایي زما محترمو په صفحه نمبر دادی 93 او بهانو بیا باندې تاسو مخکې دا اخرنۍ حواله د دې علماء د پاره پیش کومه تاسو هم بزان پی کوي دی وی فظهر ان التاويل في ضروريات الدين لا يدفع الكفر وآية ما يوسف فيه هو الانذار والاستتابه انتهایی خبره دا ده چې دینه د توبې طلب وشي توبه وباسه فإن تابه که قادیاني توبه وویستله ډېره ښه ده والا قتل کفرا دی په کفر باندې مري څه باندې مري دا مرتد دی ارتدادن حد دی مړ کېږي حدن څه شي د شریعت اصطلاح ده حدن